منی د مینې موسم. منی د مینې عجیبه موسم دی. منی د مینې عجیبه موسم دی. منی له مینې سره ښه پوره په تلسم دی. منی زموږ په لهجه کې وامیل ته وایي، د مرغلرو، د مرجانو، د ګلونو امیل. د یو شاعر سړي د ښکلیو غزلونو امیل. منی د سرو او ژړو پاڼو یو سیل ته وایي، له سر د ځمکې څپې وکړي په هوا شي روان، په یوه طرف نه ځي په هره خوا شي روان. منی د مینې عجیبه موسم دی. منی له مینې سره ښه پوره په تلسم دی. خو زه د مني د میزان له میاشتې لږه ګیله کوم. میزان دی هر څه د ورېښم په تله سم تللی. انګور خواږه دي، د انارو دانې سرې تر مرجانو تر یاقوتو سوا. خوند یې لا ډېر کوي د لمر په شغلو غوړه هوا. ټکوروي خوږمن هډوکي د زلمي د بوډا، د ماشومانو شور خندا د ترۍ تم یې ژړه. شوخان راونیسي غومبسې مچۍ چې اخیستې میزان له شېله شېله لکۍ. خو زه د مني د میزان له میاشتې ګیله په دې کوم. زهر یې واخیستل خواږه یې راوړل، خو د جګړې ژبه لا اوس هم زهرجنه ده له شېله شېله. نه یې لفظونه د انګورو د انارو دانې، نه یې لکۍ د جملې لکه غومبسې د میزان دي له لشو نه خالي. مرمۍ اوس هم لکه صغرۍ بمبرې له زهرو ډکې دي له شې لګوي. زه به د مني له 2 پاتو میاشتو ډېر ګیلمن په دې یم. که یې دا تریخ تر مرچکیو داستان په خوندورو مڼو وانړاو، که نه نو منی رښتیا هم د خوږې مینې عجیبه موسم دی. دا به وبال وي که یې بد ووایم.